آخري شرط دا دی چې ته به یو ادرس نه راځي. مثال درکم، ته حساب غواړې د کوم فلسفې مطابق، شریعت یا بیخي بین المللي قوانین راوخله، خیریه بین المللي قوانین. هغه هم قوانین لري، مثلا میکانیزم لري. ته به وایې وروه چې ته باید په دې ډول مخکې لاړ شي، که په دې ډول مخکې نه ځې بیا تا کې مشکل دی. یعنی مثال دا درکم، که ته ځې بازار ته 1 کیلو غوړي اخلي، ته باید پوه شې ته 1 کیلو غوړي اخلي، 1 کیلو خلک دی بیا ته غوړي درکوي. که ته مانه حساب غواړې، ته به ما ته وایې چې ته په کوم ادرس مانه حساب غواړې. شریعت، ته به شریعت نه پوه اوسې چې شریعت مطابق څنګه مخکې لاړ شم. که ته وایې چې نه بین المللي قوانین بیخي شریعت نه، خدای ناسته بین المللي قوانین باید خبر اوسې چې یو نهاد باید څنګه مخکې لاړ شي. که ته وایې چې هر یو هغه راځي، ته به یو ادرس یو فلسفه وړاندې کوي. ته نشي کولی چې ورو کله مو ته بحث کوو، دلته خیز کې هلته خیز کې، بیا د لږ باندې مطالعه وکړم چې پرونه پورې تا انډیواله ګډېدلې لپسینګونه دې کول، یا مثلا زه خو تا ادرس ته خدمت نه ګورم. دا به خلک ډېر جالبه چې ما پرون د شفیق مرید یو ویډیو کتله په فیسبوک کې چې یتیمان ماشومان یې راغستې دي او یو رستورانت ته په کابل کې روان دی، چې رښتیا ورته یم زه یې سندرو سره خلاف یم، لیکن په حیث انسان په لیدو یې خوشحاله شم. سره د دې چې هغه ته اوس افغانستان کې ځای نشته په حیث سندرغاړی، صحیح شو، بیا هم روان دی، خپل ملت سره کومک کوي، ماشومان یې غستې دي او ځای ته وړي. لیکن دا نور سندرغاړي بیا ته چې وګورې، افغانستان ولس او هېواد او مور او بل په همدې باندې پیسې ګټي. په عمل کې دوی افغانستان څخه کړي څه دي، لیکن بدل کې په افغانستان په نوم باندې کنسرتونه خرڅ کړل، خپل ټي شرټونه خرڅ کړل، ټیکټونه خرڅ کړل، ځان مالدار کو. چې هم کړی دي. سره د دې چې زه شفیق مرید هر څه خلاف یم چې کوم د شریعت خلاف کارونه کړی دي، لیکن په حد یو انسان زه ورته احترام لرم. که افغانستان کې وزي خپل کور ته دعوت کومه، میلمه کومه، ځکه چې هغه زه خیر ګورم. لیکن داسې بې خیره، بې ارزشه، بې معنا خلک چې راځي او د نور خلکو په شخصونو باندې تهمتونه لګوي، دا بهتره دی چې دا اوس وخت راسلی چې موږ هغوی نه پوښتنې وکړو چې ورور ته لږ خپل ادرس ته معرفي کړه موږ ته چې ته یې هدف ته څه شی دی، دا تیر 10 کاله 15 کاله 2 کاله 3 کاله 6 میاشتې کړي څه شی دي او کوم خیر دی دغه ملت ته رسېدلی دی چې ته اوس د ملت ادرس باندې ته موږ سره خبرې کوې. فکر کوم دا مکمل یو لیجیټیمیټ صحیح پښتنه ده چې موږ دوی نه وشي. ستاسو نظر په دې کې څه دی؟ غواړم تاسو نه هم وورم په کمنټ کې.